أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسس ته ما ته بل ورځ کار کې کړی وو په دغه ډیټابیس دغه کې کار کړی وو چې ټیبل هم کې جوړې وي لکه ټیبل 1 چې دا راخلاصو مې د دې ډیزاین ته ځمه په دې کې موږ ټیکسټ چې کومه پراپرټي او په دې کې کار کوو او تر کومه ځای ویلیو ویلیډیشن رول بیاو نه دغه رقم ده. ویلیډیشن رول کې ته ورته کولی سې څنګه رول ته جوړوای سې که دلته لاړ سې ګوره فنکشن یو کانسټنټ اپریټر دا شان ته ده خو رول فرض که موږ دې کې جوړته دغه کې کار کړی وو که یاد دي ایل مې به هغه کې ته لیکلی وو په دې کې مې ته داسې لیکلی وو چې په دې کې بس شي پرېږدې شي به نه پرېږدې کوم پروګرام پرېږدې آفرین فرض که بیرته راځه دې باندې مې ګوره کار کړی ده په پروګرام کې مې کار به کړی چې وینډوز ورډ ایکسل اکسس پرېږده نور به نه پرېږدي. ښه دا خو داسې وي چې دا وایي پرېښودل نور به نه پرېښودل که چېرته داسې یو پروګرام وي یا داسې یوه وظیفه وي چې هغه یوه وظیفه به نه کې پرېږدي نور ټولې کې پرېږده هغه لپاره بیا څه کوي هغه لپاره بیا په دغه ځای کې ولیکي ورته اول راځو دغه چې کوتي ور بیا لږ تازه سي څنګه دې کوی دوه باندې یس خدل دراسه په دې کې به ګوره غنه پرې خود ده لکه وینډوز ما ته لیکل دا وینډوز پرېږدي خو که چېرته کې غلط شوې په غلطي کې د وینډو ته ولیکله دا هم نه کې پرېږدي ځکه چې هلته موږ ورته ویلي دي. ښه اوس راځو که دلته ګوره که فکر وکړې چې کله ته یو غلط شي ولیکې تا ته بیا دا میسج درکوي که غواړې چې دا میسج هم په خپله خوښه جوړ کړي لکه اکسل کې به ویلیډیشن رول څه و په خپله یې جوړ کړي نو بیا به څنګه کوي د هغه لپاره به داسې کار وکړي زه به دا انټري ډیلیټ کړم ډیلیټ کېږي څنګه نو ډیلیټ کېږي دغسې چې ډیلیټ بټن به پسې ووایه صحیح ده ټول به انتخاب کړي خوندې ورنک دې کې ورک شي ولیکم دا کې انتخاب هم لږ مشکل دی. ښه راځو ډیزاین ته او ویلیډیشن ټیکسټ ویلیډیشن ټیکسټ لپاره په دې ځای کې ته ولیکې چې فرض که زه لیکم غلطي ته لاړم you have entered an invalid value مطلب تا غلطه انټري وکړه ده رن کا یس کا دلته غلطه انټري وکړه دغه ځای کې هغه میسج راځي پښتو کې مته لیکلی شي ژبه چې پښتو ښه بیا راځو بل څه ته په دې کې رن ته ځمه پښتو ګورو چې کار کوي که نه تاسو غلطه شمیره دایره کړه دې په خوند یې که نه دایل کړه یې رن که یس که ګورو چې غلطه شمیره ورکوي که نه ورکوي هغه میسج یې درکړه نو بیرته زه راځمه او دغه کې هماغسې مخکې هغه درته وښوده چې په دې کې ته کولی شي چې یو پروګرام بس نامه پکې پرېږده یا یو نوم پکې پرېږده یو وظیفه هم پکې پرېږده نور به ټول کې پرېږده ورته چې ناټ هغه لپاره به ناټ استعماله ناټ او فاصله ورته وبلیکې فرض کومه پکې پرېږده چې ناټ انټرنیټ فرض کړه رن کا یس کا دراسه سولی کا انټرنیټ تاسو غلطه شمیره ده نور چې چیپ کې لیکې اوس داسې څه چې شي دې نور ولیکل پرېږدي دي خو صرف دغه یو هغه نه پرېږدي دا انټرنیټ اجنب کې پرېږدي ګوره نور هر شی پرېږدي. ښه دا وایي تا ویلیډیشن رول به په نمبر باندې ما هلته بیا وایو دا به تر لرې کړمه. ښه بل د په دې کې ریکوایرډ دا ډېر مهم دی. ګوره یو کس راغی داخله یې وکړه احمد پر کوم پروګرام کې پروګرام نوم زه نه لیکم
نور هیڅ نه لیکم صرف احمد مې ولیک نو ډیټابیس کې خو چټي انټري واسوه که نه نور هیڅ معلومات نشته نه فیس ته نه پروګرام شته نو نومونه شته کې لکه چټي چې آی ډي په خرابه ځکه اکسس کې داسې اصول دي چې ور دي یو نوم کې ولیکه آی ډي یې ورکړل هغه بیا بل کس ته بیخي ورکوي ضایع سوله بیا نو زه غواړم چې تر څو یې د پروګرام نوم نه یې لیکلی مخته بیا نه پرېږدم دې بل نوم ولیکي راځو دا سره کم کېږي دې لپاره به راشي دلته بیا مثال پروګرام کې زه ولاړ یم ټایم چې اوس نو ده که نه ریکوایر مطلب ضروري ده خامخا به لیکل کې کوي دغه شي باندې که کلیک کړې دا به یس کې فالس رن که او یس اوس ګوره راز دلته ولیکه احمد ښکته راځه څه درته یم You must enter a value in the table 1 dot program field. Program field کې به خامخا ته لیکل نور نه لیکي که هیڅ شی نور نه لیکي دغه کې به یې لیکي لکه نور باندې خو موږ نه دی لیکولی که نه دلته به خامخا لیکل کې که دلته دې نه یې کړي نو بیا نشي تلای مخکې ښه زه ورځمه که نه واره که فرض کړه دلته زه لیکمه وینډوز کار شي زه دې کې ولیکم ځمه بلکې زه فرض کړه علي کې پروګرام نه لیکمه افغانۍ 40 رقم څنګه سپیس بیا یو بټن مې کې وای یو بټن مې وویل چې خو کار یې نه کوي سپیس مې پسې ووایه بیا مې کمپیوټر غلط کوي اوس به څه کوم د دې لپاره به بیا د داسې کار وکړې دغه نه لاندې یو بل اپشن ده اوس دا دې یس کړی ده الاو زیرو لینت مطلب سپیس پرېږده سپیس ته اجازه ورکړه دا یس ده ډبل کلیک کړه نو بس یا دغه ځای نو دا اوس رن کړه یس کړه اوس راسه یو کس ګوره داخله وکړه جان داخله وکړه سپیس ووایه نه لیکل به که بند دا چل دی بل چا سره وکړه ښه بیا راځو او دغه نه مخکې دلته به یې لیکل که دا یې کړي ته دې خوشحاله یې دې هم ډیلیټ کوو بل په دې کې پراپرټیز ده انډیکس مطلب به فرض کړه زه په نوم خو خامخا تکراریږي پروګرام هم تکراریږي فکر وکړي خو زه یې فرض کړه په نوم باندې لګوم نیم ورته یم چې دا اوس داسې ده که نه راځو دا بل خو به ریکوایر نه وي ریکوایر نه به هغه لرې کړمه صحیح ده هم یې بند کړه انډیکس چې کوم ده په دې کې تکراري پرېږدم که نه فرض کړه ورته یم چې یو ور د علي ولیکه دواري به یې نه پرېږدې دغه یو نوم دواري مطلب نه پرېږدي دې لپاره به راسي انډیکس ده او دې کې به انتخاب کې یس نو ډوپلیکیټس نو مطلب دغه آپشن دی غیر فعال وي فیس کې پرېږدي به یې دواري لکه اوس چې نو ګوره زه ولته چې کوم کې پرېږدي نو ده که نه ګوره دې کې زه یو وارې علي لیکم که زه راځم بیا علي لیکم هېڅ مشکل نه خو که زه راسم دلته ورته وایم چې ښه دا اوس د آپشن غیر فعال ده که یس ډوپلیکیټس اوکې پرېږدي نو په دې کې هم پرېږدي ګوره چې کوڅې پرېږدي که نه پرېږدي علي ګوره پرېږدي بیا راځم دا بل آپشن چې ده په دې کې یس نو ډوپلیکیټس دا آپشن د فعال وي یس مطلب ده خو تکراري به نه پرېږدي ډوپلیکیټ به نه پرېږدي رن کا یس کا اوس یې ولیکه ورته اجازه نیست بیا ځمه بل د دې نه پس د یونیکوډ کمپریشن که فکر دې دلته ماغه اول چې کار ته په وکړو دا نوم کې مثال 4 حرفه پرېږدي نو زیات به نه پرېږدي 5 پرېږده دې لپاره چې نومري کې هومره ځای نیسي زیات نه پرېږدي بیا مې دلته که 15 ورکړو یا 10 ورکړو یا 10 ورکړو ځای به یې هومره 10 بیا نیسي خو که دا ورته فعال کې کمپریشن دا اوس تیار یس ده هلته که خدای دې وکړي دا خو 255 دي چې هر څومره وي دومره ځای به نیسي دا چې فعال وي څومره یې چې څو حرفه د لیکلي یا څو عدده لیکلي صرف هغه ځای به نیسي نور به نه نیسي او که دا غیر فعال کې ډبل کلیک سره نو بیا به هغه څومره سایز نه 255 بایټس نوره ځای به بیا نیسي بل چې ده په دې کې IME موډ ده IME موډ به د اکثره شیانو باندې لیدلی کېدی چې دغه کتاب باندې هم وي
چېرته کوي په تاته زه وښیم په دې باندې خو ماته ونه ښکارېده په دې باندې خو ماته ونه ښکارېده ته ودرېږه بل شی ته په عربو کې چې کله چې اتومات یاره شي ته داسې کمپیوټر ته یې ونیسي ټیټرن وکړي حساب پخپله ورته کوي دغه یمي موډ ده دا لیکي دا یو کوډ ده په دې کې قیمت هم وي دغه شي پروډکټ خپل هغه مې دا مثلا وینډوز سره 2012 ده او دا کومه یوه ده سیریل نمبر یې وي په د دې هر یو ځان ته وي خپل د هر یو شي نو چې کله ته کمپیوټر هغه مشین ته رادس کړې ده هغه دغه نه ریډینګ وکړي بس کمپیوټر کې هم ختم شي فلاني نمبر آی ډي والا شی ختم شي هغه خرڅ قیمت هر څه پخپله ته ولیکي نو دغه دغه ته آی ایم ای موډ یایي دا لرې که نه د دې لپاره خپله مشینري مه لګېږي بیا چې دغه باندې کار کوي هغه داسې راسته که نسته نو کنټرول مو کنټرول نه په لرو لکه چې موږ سره هغه آلات نسته هغه اوزار نسته را سره چې استعمال کړو دې کې لاندې نورې اپشنې هم دي ګوره دا مختلف قسمونه یې دي ښه چې هر یو دې تا اخیستی یو د هغه نوم بدل دی یا چې واخلې که چېرته دغو کې نه وو هغه سره خپله سی ډي راځي چې انسټال دي که دلته بیا نوم بیا خپله راځي هغه بیا ورته انتخاب کړي بیا آی ایم ای سنټنس موډ بیا دغه کې ټول دا رقم نه وي که نورو شیانو باندې وګرځه بیا بل رقم وي په بل شي باندې وګرځه بیا دغه د لیکلو کې دغه ډول قسم هم بدل وي هغه له دې ځای وي آی ایم ای سنټنس دغه ځای نه به یوه جمله ورته انتخابه د هغه مطابق دا بیا کمپیوټر په خپله به جوړوي کله چاپ کوي هم د هغه باندې موږ کنټرول نه لرو راځو سمارټ ټیګ باندې کار کوو سمارټ ټیګ چې کوم دا دې باندې زه کلیک کوم ټلیفون نمبر ته مې استعمالوای سي ډیټ ته فاینانشل خو زه پرسن ته استعمالوم ځکه دا نوم خو د شخص وي که نه نو شخص ته ما انتخاب کوو کیمې نو د دې لپاره زه دا رن کوم ګوره دا څه شي فعال شو اوس نوم باندې چې کلیک کړې نوم دې ولیکه فرض که احمد هغه وینې علامه دې سره دا شیان راځي احمد ته که ایمیل لیږي یو میټینګ سره کوي کانټیکټ ایډ ټو کانټیکټس دا بټن یې سره راځي دې سره او که لرې کې ته ختمېږي او لیکل چې کوم دي اوس جنرل دي چپ طرف نه دي کېږي دا موږ په هغه کې ویلې په 8 نمبر کې مې ویلی وو او سینټر مینس کې دي رایټ کې طرف ته دي ډسټریبیوټ باندې هم پوه شي لکه څنګه چې په دې کې دغه دا چپ کې ډسټریبیوټ دی بس ده نو دا د یو ټیکسټ چې زده کړه بس د نورو کار بیا اسانه ده ځکه چې اکثره شیان دې کې بیا تکراري دي کوم د هغه پورې مربوط وي او انشاءالله نمبر پورې مربوط وي او انشاءالله بیا نمبر کې وایو که ډیټ پورې مربوط وي به ډیټ کې وایو نو دغسې نور